اوس یو مسله پیښه ده. مسله دا پیښه ده چې یو سړی قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د ښځه په درې کاڼي طلاق کوي. جنابت پیژنئ څه ته وایي؟ غسل کولو ته جنابت وایي. کاوی عمر د تیر یعنی لفظ جنابت تاسو نه دی. جنابت څه ته وایي خدای بندگان؟ چې سړی غسل کی شي، شپې احتلام ورته وشو یا خپلې بیبي سره همبستري وکړه یا دې ته جنوب وایي. خبره پوه شئ؟ نو سړی دا قسم وخوړو چې کما د جنابت نه غسل وکړو نو په ما د ښځه په درې کاڼي طلاق. اوس به څه کوې؟ ته به ټول عمر غسل کې ګرځئ او که غسل کې هلته در باندې ښځه طلاقېږي. وګرځئ که نه لږ نری نری. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و. هغه ته چې خبره پیښ شوه هغه وی چې غسل به نه کوي، که وکړو پې ښځه طلاقېږي. خیال هم راغی غسل به نه کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسکه مسکه کېده وی صاحبه دا مسله پیښه ده اوس به څه کي؟ امام ابو حنیفه فرمایل چې راځئ چې د دې سړي علاج وکړو. یو سړی پوی کړی دی چې د دې دریاب په غاړه ته ودرېږه، زه به دا سړی دریاب ته غورځومه چې دی پکې یو دوه غوپې ووهي نو ته به فوراً راوباسې چې مړ نه شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی د لاسه ونیو چې راځه که نه چې دا مسله ولټو. خو چې د دریای دجله غاړې ته یې وروستی دی غړک چې دیکه یې ورکړې ده. چې دیکه یې ورکړې ده دریاب کې اوس 2 3 4 5 غوپې ووالې بل سړي ورټوپ کړه لامبوزنو هغه راوویسته ورته یې زه بچیا غسل دم پاک شو ښځه دې طلاقه نه شو. تاسو خیال ده؟ ابن ابي ليلى ته پته ولګېده چې امام ابو حنیفه دا چلو کو. ابن ابي ليلى ورته دا څنګه چلو شو؟ نو امام صاحب ورته وی چې او ابن ابي ليلى په هر شي کې نیت ضروری دی. په هر شي او په غسل ویستو کې نیت فرض نه دی. تاسو خیال راغی؟ په غسل ویستو کې 3 څیزونه فرض دي. خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او ټول بدن لمدول. دا 3 څیزونه چې بې نیته لامده شي نو هم غسل ووته. ابن ابي ليلى اکبک شو او چې د امام ابو حنیفه د علم جواب چې دی دا ډېر ګران کړ. دا فقاهتو د دې فقهاو او دا علمو د دې خلک